طالبانو د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود سره لیدنه ترسره کړې ده. احمد مسعود وایي دغه لیدنې یو ښه حرکتونه درلودل او یو ښه پرمختګ هم وشو. احمد مسعود به ډېر ژر خپل هیواد افغانستان ته راستون شي او د افغان نجونې ښوونځي او ښځو ته خپل حقونه به هم ډېر زر ورکول شي. احمد مسعود د خپل راتګ په هکله شرطونه هم ایښودي ول. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو را استول شوي پیغام کې ویلي دي په دې لیدنه کې د دواړو ته ډاډ ورکړل شوی دی چې پرته له کومې اندېښنې او تشویش بیرته هیواد ته ستانه شي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې ده چې طالبان کوښښ کوي د هیواد راتلونکي د ټولو لپاره د ډاډ وکړي او چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. تر دې دمه د دغې لیدنې کتنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. تېره ورځ ځینو رسنیو داسې ریپورټونه خپاره کړل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود او پخواني جهادي مشر اسماعیل خان سره لیدلي دي، خو جبهه مقاومت ویل صبغت الله احمدي دغه موضوع رد کړې ده. افغانستان د پارلمان پخوانی غړي حفیظ منصور هم ویلي دي چې طالبان له احمد مسعود او اسماعیل خان سره په یوه غونډه کې لیدلي دي چې د ایران مشر سلاکار علي اکبر ولایتي هم په دې غونډه کې حضور درلود. طالبانو او د مقاومت جبهې چارواکو پخوا هم څو ځله لیدلي ول، خو خبرې کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.